راوځه. This is the CT scan benefit. ډاکټر صاحب The left side infection, the left chest pain. Some people thinking that they have a heart problem, but this is wrong. This is a gas problem. السلام علیکم ډاکټر صاحب. Walaikum salam. What is the problem? څه خبره ده؟ خبره ده څه مشکل دی؟ ډاکټر صاحب دا زما مشر ورور دی. د پرون رئیس اعصاب کار نه کوي. بس دا کنه خبرې کوي. او ایساوي خو باندې ته وګوره معاینات یې وکړه. وایي ته د غوږو ټکانو وباسم. ټکوتې هغه زما په عینکو ټک راوړ. بخښه جي دا ډېر خطرناکه مرض دی. د غوږو ټکان مې وایستله نو څه سمدم دا یو څه دوا در ولیکم دغه ژر راوله. ژر دغه دوا د کلینیک سره واخله راوړه. زه به درغو دی در سټي سکین وباسم. ژر عجله. دا ونیسه درځه ولاړ شه. الله جوړه ولاړ شه. الله ژر کوه. شاباش درځه. بس وګرځه. راځه کښته شه. ډاکټر صاحب دا څه نه کوي؟ راځه شاباش دا ته خو مې نه خېږي. وای عینکې جو باسه داسې نه ټینګه سترګې جو وسوځي. راځه نفس مې تنګ شو ډاکټر صاحب. خبرې ونه کې شوره مه آینده به دې خو بسي. راوځه شاباش. عینکې وکړه جوړېږي. ولاړ شه بېرته خپل پر ځای کښېنه. This is the CT scan benefit. نوم دې څه شو؟ راوځ کېږه اوسه. بیداره کېږه هېڅ مشکل نشته. ګوره دا ستا د سر عکس ما واخیستی. ګوره دا ستا د دا کوفړې سره ما عکس واخیستی. دا ته فعلا ته ګوره دا سترګې خو دې نه وینې دلته په دا دننه په هډوکي کې تورې ابرې پیدا شوي دي. بلیک سرکل په جله ته نه پوهېږې. دا په دې خاطر ته د شپې تر ډېره ویښه. او ډاکټر صاحب داسې نو اکثره وخت بدخوابي مه کوه. او ستا دا پزه دې بالا بیخي د منځه ځي دا چیچې په دې وې. ډاکټر صاحب داسې سهار د کور راوځم د کور مخ ته ډېر انبار پروت شي نو بل څه شي به یې وکړم سهار. او دا غاښونه دې هلکه خپل دي که د بل دي بیخي ډیفرنټ یو دا بله سره فرق لري. ډاکټر صاحب دا مې خپل نه دي دا مې ایښي دي نو ځکه فرق سره لري. خیر زه درغو چې دی تا ته دوا راوړي زه به دلته تا ته د نشې شربت درکړم د خوب ده ارام ده ښه بس یې داسې بسې لکه بنګړی. هېڅ تشویش مه کوه د تشویش دې کور خراب. دغه وچ شه ودرې. بس وژین دې ډېر خوره کوي. څنګه ښه خوندور شي. السلام علیکم ډاکټر صاحب. دوا مې مریض مې بیده کړی دی. د لکه هغه مریض مې په یو سرپوش دوا اوس در سم کړی دی. دوا دې راوړله؟ ښه دا اوس څه وخت دی؟ دا خو د پرون رئیس دغه دی ډاکټر صاحب. اوس څنګه شو؟ اوس بیداره دی. اشه ډاکټر صاحب دا بدبخته وګوره د $1,000 لاټرۍ راوتلې ده مګر دا بخت چې د چا خراب نو دغسې وي.
قرار وای اوس مغزه خې دغه چې خراب سوي جوړ ته وګوره دا عکس دی اوس یې زړه پسې ودرې قرار دلته ما ته راکړه زما چا مې زده دی خوشحالي وخت یې راکښېنو خبر به کو سیدي چپ 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 برادره وروره کښېنه اوس څنګه یې اوس بیداره یم بیداره شکر دی ښه سوی دی دغه دی دا سوجه څلور په څلور دی دا سوجه دوه بله دا یو سم دم دی داسې خوندور شربت چې راکړل بیا چې راست ښه یو خبره مې درته کول که چیرې مثال دی یو انسان دی وم هر څه کېدلی شي د انسان سره داسې یو خبر راسي تا ته یا داسې وویل شي چې مثال د خبرې تا ته دا د $10,000 په لاس درغلی نو ته به څه په وکړې زه څه په وکړم زموږ دونه بخت نو که چیرې ما ته راووتلې ته داسې فرض وکړه چې ما ته د $10,000 راوتلي دي په لاټرۍ کې داسې وبوله چې ما تا ته در وبخښې اکې حلالې ما ته راکړه ډاکټر صاحب څه ضرورت وه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب د لکه د زړه حمله راغله ولاکه بل شی د زړه حمله ده درځه چې ځو راځه ودرځه د خپل کس راواخ Run.